دا کنفرانس په یو علمي درسګاه په یو علمي پوهنتون کې ده. د افغانستان آبادی، د افغانستان د خپلواکي ساتل، د افغانستان خودکفایي، د افغانستان اقتصاد، د افغانستان سیاست، د افغانستان اسلامی نظام ساتل او عملی کول دا تر دغو دستګاهو پورې تعلق لري. تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی، هر اداره، هر ارګان په خپل ذات کې ډېر زیات اهمیتونه لري، خو اساس د آینده همدا ده. موږ او تاسې به مړه یو، موږ او تاسې آینده نسل هغه که په پښو ولاړ وي، که په صلاح باندې وي او که په خودکفایي وي، هغه به برکت د تعلیم تربیې او د تحصیلات عالی د مدرسو او د دې پوهنتونو وي. واعدوا لهم ما استطعتم، داسې فرض عین ده، داسې فرض عین ده دا علم د دې پوهنتون، داسې فرض عین ده لکه موږ تاسې ماسپښین لمونځ کوو. فرض علما ناست دي پوهېږي. ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فیه، فرض هغه شی ده چې الله درته ویلي او په دلیل قطعي درته ویلي، قطعي ثبوت، قطعي دلالات، لا شبهة فیه. واعدوا لهم، د کافرانو په مقابل کې ځان تیار کړئ. هغه د معیشي حالت موږ لیدلی، تاسې به ډېر پکې کسران یې چې په سیره تیاره باندې داسې ګرځېدي. دا تیاره به تاسو ده چې یو ښه دایره به یې په موږ جوړه کړه. یو سر په کابل کې، بل سر خوست ته رسېدلي وو، اریانو ورته کتل. نن موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په تکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساینسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي، په نظامي علومو باندې داسې کړو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکته. که دا ونه کړو فرض مو تر کړي دي. اسلامي نظام هم له لاسه ورکړی ده، خپل افغانستان هم له لاسه ورکړی. دښمنان راته په کمین کې ناست دي، په سیاسي کمین کې راته ناست دي، په اقتصادي کمین کې راته ناست دي، په عمراني کمین کې راته ناست دي، په اجتماعي کمین کې ناست دي، په امنیتي کمین کې راته ناست دي، په علمي کمین کې راته ناست دي. دا ټول ثغور به د دښمن بندوو. واعدوا، تیار کئ، لهم مقابل د کافر کې، ما استطعتم چې څومره طاقت وي. په همدې بچیانو مصرف کوي، په دې استادانو مصرف کوي. په کومه ټولنه کې چې استاد بې قدره و، هغه ټولنه آینده نه لري. کومه ټولنه کې چې پوهنتون فلج و، هغه ټولنه آینده نه لري. کومه ټولنه کې چې په علمي اسنادو کې غدر و، هغه ټولنه آینده نه لري. د کومې ټولنې نصاب چې قوي نه و، هغه آینده نه لري. که په شرعي علومو کې، که په دیني علومو کې، که په عصري علومو کې نصاب به د اول نمبر وي، استاد به د اول نمبر وي، پوهنتون به د اول نمبر وي، بیا به دا ټولنه په خپلو پښو درېږي.